زه دا کولیام چیلنج ورکوم دا ویډیو مخکې شیر کا هر یو مولا د شیر کې شیر کا ما ته دا ووایه چې د تعویض په کوم ځای کې راغلی په کوم حدیث شریف کې راغلی په کوم قرآن مجید کې راغلی قرآن مجید یو دی که ستا هغه بدل هغې کې ما ته وښایه چې ما ته دا راغلی دا زما قرآن مجید دی هغې کې ما ته دي او ما سره چې کوم قرآن مجید دی هغې کې نشته چې تعویض په کوم ځای کې دی صحیح ده او حدیث شریف نه هم راته ثابت کا چې او زه به راته ثابتوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې کوم سړي تعویض ژوند کو کوم سړي په تعویض باندې یقین وساته د شرکو کو دا ویډیو ډېره زیاته ضروري ده دا ضرور وګورئ پوره وګورئ ګورئ تاسو په معاشره کې لیدلي خلک تعویضونه کوي تعویضګران دي مولیان صاحبان تعویضونه کوي تاسو به لیدلي زه دا حیران یم چې دوی سره ثبوت سره ټوس حدیث دی ښه صحیح حدیث دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا تعویض واچو چا په تعویض یقین وکړو نو د شرک وکړو شرک یې وکړو او تاسو ته پته ده شرک د ټول نه غټ ګناه چې شی هغه شرک دی دا ښه صحیح حدیث دی او بل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دا نه دي ثابت چې هغه تعویض کړ دی حضرت ابوبکر صدیق هم نه دي ثابت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم نه دي ثابت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم نه دي ثابت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم نه دي ثابت او بل هم داسې صحابي نشته چې هغه چېرته تعویض کړی په تعویض باندې کار شي که په تعویض کار کېده که نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 27 غزوات کړ دي 27 جنګونه کړي صحیح ده لیکن په هغه کې یو صحابي ته هم تعویض نه دی ورکړی نه یې په خپله تعویض اچولی په خپله غټه خبره ده خو صحابي ته هم تعویض نه دی ورکړی چې ته تعویض واچوه او تا باندې به تیغ باندې تعویض دی تا باندې به ډز اثر نه کوي تا باندې به له هغې نه تور اثر نه کوي بلکې هغه ته یې غاړه کې توره اچول هغه له یې توره ورکړې ده او دعا یې هم النده کړې دویم اول نه ده کړی چې زه جنګ له روان یم او یا الله پاک ماته بری راکړي بلکې اول نه جنګ له تیاری کړ دی اول نه جنګ دپاره چې کوم تیاری پکار اول نه تیاری کړ دی او بعد کې بیا دعا یې کړ ده کوم ځای ته چې رسېدلي هلته دعا یې کړ ده کله چې غزوه بدر کېده نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ځمکه سینګ کړه او کومه چې وچه ځمکه او کومه چې صحیح ځمکه وه هلته لاړه هغه ځمکې ته ورسېده صحیح ده او کومه لمده ځمکه چې وه هغه یې پرېښوه که لمدې ځمکې ته راغلی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به یو تعویض کړی ځمکه به صحیح شوې وه خو هغه هغه ځمکې ته لاړ کومه چې صحیح ځمکه وه هلته لاړه په غزوه احد کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زخمي شوی و هغه علاج وکړو ځان دپاره یې تعویض نه کړو بلکې علاج یې وکړو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف هم دی چې تاسو علاج کوئ ځکه چې الله تعالی د بیمارۍ سره یوه دوای پیدا کړې ده د هر بیمارۍ یوه دوایي د الله پاک پیدا کړې ده د حضرت عبدالله ابن عمر ابن علاس رضی الله تعالی عنه هم یو روایت دی هغه فرمایي چې ما خپلو بچو له دعاګانې لیکلې په کاغذونو باندې مې ورته دعاګانې لیکلې زیاتر مفسرین زیاتر کسان چې کوم دي کوم چې سوچ نه کوي کوم چې سوچ نه کار نه لري کوم چې په تعویضونو باندې یقین کوي د کوم چې کاروبار دا دی چې تعویضونه جوړ کړي نو هغو دې دا مطلب دی چې هغو تعویضونه کول ته هغه بل سړی مه اوره که نه هغه بل مفسر هم مه اوره د دې خلاف چې کوم خبرې کوي کوم چې لکه دغې نه څه مطلب دی د دغه اصل مطلب سره تا خو خپل کاروبار مخکې کې ګوره نن سبا خلکو دې نه غټ کاروبار جوړ کړ دی غټ کاروبار دې جوړ کړ دی دې نه بل غټ کاروبار نشته بل ورځ مې اورېده سړي په 500,000 تعویض کړ دی څوک په 10,000 کوي څوک په 60,000 کوي د 50,000 والا چې مې اورېده ما یې تپوس وکړ چې دا یې څه شي کړ دی ما وویل تیغ باندې تعویض به چېرته ډز به بې اثر نه کوي یا څه بل شي تعویض به وي هغه وایي دې نه زما مستقبل جوړېږي دا تعویض ما وکړو که نه زما د مستقبل لکه ښه مستقبل به مې ستا مستقبل به ښه شي بیا سړي وي د مستقبل پته یې خلکو ته څنګه لګي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ښه سړی بل نه و د هغه چې څنګه اعمال وکړه نه د هغه نه ښه اعمال د بل چا نه و دی وایي زه ولي یم او داسې یم داسې یم د هغه نه ښه اعمال د بل چا نه و کله چې هغه د مکې نه مدینې ته هجرت کوو نو هغه ته لار نه و معلوم هغه ځان سره د لارې کتو دپاره سړی روان کړو چې دی ماته لار ښیي چې لار څنګه تلله څنګه تلله نیویګیټر چې ورته وایي که نه ځان سره هغه سړی روان کړو چې دی ماته لار ښیي هغه ته د غیبو علم نه و هغه سره د غیبو علم نه و هغه ته لار نه معلومېده هغه انسان و ته انسان یې خو هغه ته نه ښه انسان و هغه ته نه ډېر اوچت و ډېر لکه څنګه چې نور په ستورو کې دی که نه دغه شان هغه هم دا خبره مې دې پورې وکړه چې ځینې خلک را روان وخت معلوموي چې دې وخت کې به تا سره دا کېږي دې وخت کې به دا کېږي او ستا به دې سړي سره واده کېږي دې ښځې سره به واده کېږي دا چې کوم دي که نه دا هسې فضول خبرې دي د غیب علم صرف الله تعالی دی بل هېڅ چا ته هم نشته صحیح ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته څومره نږدې و هغه ته یې دا دغه نه ورکړی هغه ته یې دا خصوصیت نه ورکړی ته داسې دا معلومه وه زه دا کولیام چیلنج ورکوم دا ویډیو مخکې شیر کا هر یو مولا د شیر کې شیر کا ما ته دا ووایه چې د تعویض په کوم ځای کې راغلی په کوم حدیث شریف کې راغلی په کوم قرآن مجید کې راغلی قرآن مجید یو دی که ستا هغه بدل هغې کې ما ته وښایه چې ما ته دا راغلی دا زما قرآن مجید دی هغې کې ما ته دي او ما سره چې کوم قرآن مجید دی هغې کې نشته چې تعویض په کوم ځای کې دی صحیح ده او حدیث شریف نه هم راته ثابت کا چې او زه به راته ثابتوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې کوم سړي تعویض ژوند کو کوم سړي په تعویض باندې یقین وساته د شرکو کو دا خبره صحیح ده چې په تعویض کې خو قرآن مجید هم لیکي قرآن مجید خلک په کوم ځای کې اچوي تعویض خلک په کوم ځای کې ږدي کته ږدي اوچت ږدي په غاړه کې اچوي قرآن مجید د په غاړه کې واچوه قرآن مجید د لاس نه ده که لاس ته په کوم ځای کې ږدي لاس په اسقاز کې هم ته ږدي هلته هم ږدي هلته هم ږدي دا قرآن مجید چې کوم دی که نه د احترام دا نه دی قرآن مجید به اوچت ږدي محفوظ به ږدي په دې تعویض کې دا مولیان څه شی لیکي یو کس ته خو لیکلی چې کوز ځه بر راځه هغه چې تعویض راواغې داسې چاله یې ورکړو نو هغه ته وایي په دې کې لیکلي کوز ځه بر راځه هغې ګپ مه لګوه لکه انپړه سړی و که نه نو هغه په څه شي نه پوهېده نو ده ته پړه وکړو چې په دې کې لیکلي کوز ځه بر راځه هغه وایي دا ته ځانه ویوي دې سره خو زه جوړ شوی یم ښه سیټ شوی یم
دا ستاسو د یقین خبره ده. او یقین دلته جوړ شي که نه، یقین په الله تعالی جوړ کړئ. تاسو بیا ګورئ چې تاسو څه چې غواړئ تاسو څنګه میلاویږي، تاسو چې څه کوئ هغه تاسو ته څنګه میلاوي، یا تاسو څنګه نشئ کولی. صحیح ده. او تاسو لکه هر خواهش به مو پوره شي، په الله تعالی باندې یقین جوړ کړئ. په دې تعویذونو کې زیاتر مولیان لیکي جنات نومونه لیکي، ځینې مولیان پکې د الله تعالی نومونه لیکي. صحیح ده. او الله تعالی نومونه خلک په کوم ځای کې ږدي، کله تعویذ یو ځای کې پروت وي، کله بل ځای کې پروت وي. څوک پکې قرآن مجید ولیکي، دا ډېره بده خبره ده. ګوره قرآن مجید آیات کله هلته پروت وي، کله هلته پروت وي. دا د قرآن مجید بې حرمتي سره کېږي، او د چا د وجې کېږي؟ کوم چې ځان ته مولا وایي، کوم چې ځان ته مولا وایي. زه د مولیانو خلاف نه یم، خو د مولیان د ځینې مولیان پکې کار داسې وکړي چې د هغې خلاف شي سړی. کوم سړی چې قرآن مجید عالم ویل دي که نه، هغه ته زه هم عالم ویم.